سلام وخت مو په خیر هیله ده چې ټول روغ او جوړ به وئ راځو د اکسل پروګرام نن شپږم درس ده چې موږ تر کنډیشنل فارمټینګ دا درسونه را رسولي دي په تېر درس کې مو د هایلایټ سیل رولز ګریټر دین او لیس دین دا اپشن مو ټول مکمل خلاص کړو راځو نن دوهمې برخې ته د ټاپ اند باټم رولز په نامه کوم اپشن چې لرو ډېر مهم اپشن دی دا هم په دې کې لومړی اپشن دی ټاپ 10 آیټمز دی او بل ټاپ 10 پرسنټیج دی زه دلته تیار جدول لرم په دغه جدول کې ما د زده کوونکو لپاره نمرې رسولي دي تقریبا 9 کسه لرم دا زما دلته لیست کوچنی دی 9 کسه دي که چیرې لیست غټ وي لوی وي بیا تاسو مثلا ډېر کسان انتخابوئ او که چیرې لیست داسې کوچنی وي نو بیا تاسو کم کسان انتخابوئ دلته موږ دوه اپشنه یو د ټاپ لرو یو د باټم لرو ټاپ دلته هدف غوره او باټم دلته معنا ضعیفه کسان مثال په دغه لیست کې زه غواړم 3 غوره شاګردان په نښه کړم یا مثال زه غواړم په دغه لیست کې 3 ضعیفه زده کوونکي په نښه کړم چې ماته معلوم شي دا څوک د ضعیفه کسان دي یا څوک دي چې په دغه لیست کې دوی ټاپ نمرې اخیستې دي نو که تاسو غواړئ چې بهترین شاګردان په نښه کړئ نو دلته ټاپ 10 آیټمز ته به راشئ که څه هم د اپشن نوم دی ټاپ 10 یعنې 10 غوره خو چې زه په لیست کې ټول 9 نفره لرم بیا ضرور نه دی چې زه 10 کسه په نښه کړم بیا ته کولی شي کم او زیاتې کړي صاحب انتخاب کې او بیا به راشي ټاپ آیټمز په دغه ځای کې به تاسو ولیکئ څو غوره کسان غواړي په نښه شي درته زه ورته وایم 3 غوره کسان ماته په نښه کړي صحیح 3 غوره کسان ماته په نښه کړي خو ماته 4 په نښه کړل ولې ځکه د 2 کسانو نمرې اویا دي دا دواړه په یو کې حسابي یا که زه ورته وایم چې 4 غوره کسان ماته په نښه کړل په دې ډول به تاسو ورته لیکئ او په کوم رنګ یې په نښه کړي دلته یې اوس فعلا په سره رنګ باندې دي تا کولی شي دلته راشئ دا مثلا انتخاب کې په ګرین یا په شنه رنګ باندې ماته په نښه کړي ځکه دا غوره کسان دي ټاپ دي نو په شنه رنګ باندې په نښه شي اتومات خپله اکسل دا کار کوي چې هغه کسان نمرې لوړې دي په نښه کوي هر رنګ چې تاسو ورته غواړئ کولی شئ ورته وټاکئ زه بېرته له دې ځای ځم دا لومړی اپشن دنده وه دوهم د څه کار کوي دوهم ټاپ 10 پرسنټیج 10% غوره کسان کلک پرې وکړه بیا هم کولی شي د فیصدي تاسو کم او زیات کړئ د مثال په ډول که زه ولیکم 15 یعنې دا معنا چې په دغه لیست کې ماته 15% غوره شاګردان په نښه کوي څوک دي نو اوس فعلا ماته یو شاګرد په نښه کوي 100 نمرې وړي دي دا 15% راځي او که زه چې په همدغه لیست کې ماته 20% بیا هم یو کس راځي ورته چې 40% نو په دغه لیست کې 40% غوره کسان 2 کسه راځي دا اوس چې کوم دی دا 2 کسه غوره کسانو کې راځي نو تاسو به دلته د فیصدۍ په اساس لیکئ لومړی د شمېر په اساس و دوهم د فیصدۍ په اساس خو لومړي دواړه اپشن ټاپ دي معنا غوره کسان تاسو ته په نښه کوي لاندې راځم باټم 10 آیټمز دی او باټم 10 پرسنټیج د دغو دواړو برعکس د غوره په نښه کول دوی چې کوي دا هغه کسان چې ضعیفه دي نمرې ټیټې دي دا زه په زده کوونکو لیست کې دا کار کوم که تاسو د کارمندانو په جدول کې دا کار کوئ بیا هغه کارمندان په نښه کوي چې د هغوی معاشونه ټیټ دي دا نو ستاسو پورې اړه لري چې په کومو جدولو کې دا کاروئ هدف د دونه دا ده چې تاسو ته ټیټې نمرې نمبر انتخابوئ نو زه دلته تیار جدول لرم د شاګردانو ځکه یې دلته دا کار که زه راشم دا اپشن باندې کلیک وکړم او دلته ورته وایم چې ماته 3 ضعیفه کسان په نښه کړه نو په دې لیست کې ماته وایي چې 40 50 دا 3 هغه کسان دي چې په دغه لیست کې ضعیفه دي نمرې یې ټیټې دي نو ستاسو په خوښه چې د هر څه ورته لیکئ هماغومره کسان تاسو ته په نښه کوي او دوهمې بیا څه کار کوي دوهمې بیا دا کار کوي چې 10% یا هم ستاسو د فیصدۍ په اساس چې ته څومره ته لیکې تاسو ته هغومره ضعیفه کسان په نښه کوي د مثال په ډول که زه دلته 50 ولیکم دغه لیست کې ماته 50% ضعیفه کسان په نښه کړه 3 کسه راځي که زه ورته وایم چې 40% په دغه لیست کې ماته ضعیفه کسان په نښه کوي 2 کسه راځي نو په بعضې لیستو کې کارول کېږي دا ډېر مهم ځکه دی مثال ما سره جدول دی د زده کوونکو مثلا 200 زده کوونکو نو ما ازموینه اخیستې ده اوس په دغه 200 کې زه 10 غوره زده کوونکو ته جایزې ورکوم 10 غوره ته زه تخفیف ورکوم نو په دغه 200 300 حتی 1000 نفرو کې زه څنګه وکړی شم چې 10 غوره په نښه کړم نو تاسو سره دا د کنډیشن فارمټینګ دا اپشن مرسته کوي چې هر څه تاسو لیکئ د هغه په اساس په لیست کې تاسو ته غوره زده کوونکي په نښه کړي دا د کنډیشن فارمټینګ د ټاپ 10
پرسنټیج. زه د حامد نمرې لرم چې د په 10 او 12 یا یو صنف کې د دغه نمرې اخیستې په مختلفو مضمونو کې. راځم د دوه حد اوسط معلوم یا په عامیانه اصطلاح چې موږ وایو فیصدي. ستا د 10 صنف فیصدي څومره وه، ستا د 11 صنف فیصدي څومره وه. فکر وکړئ دا د یو صنف د مضمونو نمرې دي. اوس زه غواړم په دې اخره کې د دې اوریج حد اوسط معلوم کړم. د دې لپاره موږ په اکسل کې ساده فنکشن لرو چې تاسو مساوي لیکئ اوریج او پورته نمرې ټولې ورته په نښه کوئ، انټر کوئ. د دې کس اوسط نمرې چې دي 4.5 دي، 4.5. یعنې دا معنا چې دغه کس په دغه مضمونو کې په اوسط ډول په مساوي ډول 4 نمرې اخیستې دي. اوس موږ ته اوسط معلوم شو 4 دی. زه دا نمرې انتخابوم، راځم د کنډیشن فارمټینګ د اباف اوریج په مرسته څه کوو. اباف معنا پورته. نو چې زه کله په دې کلیک کوم ټولې هغه نمرې ماته په نښه کوي چې د اوسط نه لوړې دي. اوسط زموږ و 4. دلته نو هغه نمرې یا هغه مضمونونه موږ ته په نښه کېږي چې د 4 نه باره دي. دا په دې معنا چې موږ د اوسط نه هم لوړې نمرې په دوه کې وړي دي، یعنې ښه وو پکې. او دوهم بیا څه کار کوي؟ برعکس هغه نمرې تاسو ته په نښه کوي چې بلو اوریج دي، یعنې معنا چې د اوسط نه ټیټې دي او تاسو پکې ضعیفه وئ. نو دلته مثلا 70 دی، 80، 50 یا 80 د هغه نمرې دي چې د اوسط نه ټیټې دي او زموږ اوسط دی 4. نو داسې موضوع لپاره چې تاسو اوسط نه لوړې نمرې په نښه کوي یا ټیټې نمرې، د کنډیشن فارمټینګ د دې اپشن نه مرسته اخلي. نو دا په کنډیشن فارمټینګ کې زموږ د دوهم اپشن هغه اړوند کوم اپشن نه وي. په راتلونکي درس کې انشاءالله تاسو ته دا نور اپشن تدریسوم. ستاسو د ملتیا په هیله کوښښ وکړئ ویډیو تر پایه وګورئ درسره، تر نورو یې هم ورسوئ تر څو ستاسو خیر نورو کسانو ته هم ورسېږي او د دوی نه ګټه پورته کړي. الله مل شي.